السلام علیکم ویورز خراغلاس پښتو ټیک تا ملګرو په نننۍ ویډیو کې ګورو د بلاګینګ په اړه باندې دغه ویډیو در سره شیر کوم او تاسو ته طریقه خیمه کوم ملګری بلاګینګ کار یعنی بلاګر ویب کې کار کول غواړي او بلاګر ویب سایټ جوړول غواړي نو ویډیو کې تاسو ته خیمه یو خبر ورته کوم ملګرو د ویډیو په سر کې ځکه چې ما زیات ملګریو غتل ماته کمنټ هم کړو او ماته ویلې چې څنګه چې ستا ویب سایټ د هغه زمونږه سایټ جوړ نشو په بلاګر کې مونږ تیم زم انسټال کړو بیا هم هغه سي نشو نو زه تاسو ته دا یو تاسو غلطي خیم ملګرو زیات ملګری دغه سي کوي خام خو تاسو باید دسی ونه کوي چې تاسو خپل ویب سایټ کتل غواړي او بل مهمه خبره ده دا کوم ملګرو کله چې تاسو زموږ د چینل ته راغلی په دې کې تاسو دلته سر کې کتل شي پلی لیست ته بلار شي چې کله مو په دې پلی لیست باندې کلیک وکړو په دې پلی لیست کې به تاسو د بلاګر فل کورس پلی لیست پیدا کړئ دا وګورئ ملګرو دلته شته ده ها زما ویډیو چینل ته راغلی بیا په پلی لیست ته راشئ په پلی لیست کې به تاسو وګورئ بلاګر ویب سایټ فل کورس نو په دغه چې پلی لیست کې تاسو ته د بلاګر پر ریلیټډ یعنی د بلاګر په اړه کومه ویډیو وي کوم شی یا تاسو سره شیر کړئ په دغه پلی لیست کې تاسو کتلی شئ صحیح شو هر څه په دې پلی لیست کې وي نو درې ویډیو ګانې تقریبا ما ورته اوس اپلوډ کړي دي او زه نور هم چې هر څه وي د بلاګر په اړه تاسو سره شیر کوم صحیح ده نو دلته زو مین صفحې ته زه بل ټیپ خلاصوم ملګرو زه تاسو ته وایم هر کله چې تاسو ته زه دوه شیونه ښیم ملګرو هر کله چې تاسو په بلاګر کې کار کوئ ملګرو تاسو ته دوه مین چې کوم پوینټونه دي هغه وښیم یو ملګرو دلته وګورئ ما ځان سره دلته سیف کړي دي دغه ټیبونه ځکه چې زه غواړم تاسو ته وښیم چې ستاسو غلطي ګوره یو دلته وګورئ ما سره په دې ټیپ کې دا مای اډمین مې ورته لیکلی دی یعنې بلاګر صفحه ده زما د اډمین دلته وګورئ ملګرو په دې بل کې ما ځان سره ټیپ کې سیف کړی دا چې مای ویب سایټ دوه ټیپونه ما دوه ځان ته سیف کړي دي کې زه ایډیټینګ کوم او دا زما ویب سایټ ده صحیح شولو نو داسې نه ده ملګرو چې تاسو کوم ځای کې ایډیټینګ کوئ زیات ملګري هماغه ځای ریفرش کوئ زما ویب سایټ خو چینج نه شولو تاسو به تر ټولو مخکې خو تاسو اول لوګین کیږئ بلاګر ته که نه نو تاسو چې په ګوګل سرچ کې ولیکئ مثال بلاګر ته ځئ که نه دلته به ولیکئ blogger.com صحیح ده blogger.com به لیکئ او دې ته به تاسو لوګین کیږئ دې ته به ساین ان کیږئ دا ستاسو د بلاګر سیټینګ دی دلته تاسو خپل ویب سایټ کې پوسټونه کوئ پیجونه جوړوئ هر څه چې کوئ تاسو په دې ځای کې کوئ نو تاسو وګورئ زه ډایرکټ اتوماتیکلی دلته ساین ان شوم ځکه چې لږ مخکې ما ساین ان کړی ما نه پاسورډ او ویسه مو نه غوښتل نو تاسو به هماغه جیمیل سره ساین ان کیږئ چې په کوم جیمیل باندې تاسو دلته بلاګر ویب سایټ جوړ کړئ چې لوګین شولئ تاسو ته دا صفحه خلاصیږي ښه دلته وګورئ زما پوسټونه دا زما ویب سایټ نه ده ملګرو دا زما ویب سایټ نه ده ملګرو دا ستاسو دلته په دې صفحه کې تاسو دلته ایډیټینګ کوئ شئ خپل ویب سایټ کې پوسټونه ډیزاین ورته بدلوئ شئ سیټینګ کولی شئ هر څه تاسو دلته کولی شئ سټیټس یې کتلی شئ چې څومره ویوز درته راغلي دي خو چې څومره سیټینګ وي ستاسو د ویب سایټ هغه تاسو دې ځای کې کولی شئ ښه دا ویب سایټ نه ده ملګرو زموږ ستاسو ویب سایټ دا ادرس ته ګورئ ورته ښه دلته ګورئ ما سره دلته دوه ویب سایټونه ما جوړ کړي یو دا ده یو دا ده په دې کې تاسو نور بلاګر ویب سایټونه هم جوړولی شئ دې کې ما دوه جوړ کړي دي نو ستاسو ویب سایټ به څنګه ملګرو دې کې به لاندې کوز شئ او دې خوا کې ګورئ ملګرو دلته چې لاندې کوز شولی ویب سایټ زموږ او ستاسو په دې ځای کې وي دا زموږ د ایډیټینګ صفحه ده د بلاګینګ د ایډیټینګ صفحه ده لاندې ګورئ ویو بلاګ دې باندې چې کله کلیک وکړئ نو ستاسو ویب سایټ تاسو ته راځي دا ویو بلاګ ښه دلته به ایډیټینګ کوئ مثال پوسټ هم وکړو سیو هم کړو هر څه هم سیو کړو اوس غواړم چې په ویب سایټ کې وګورم نو لاندې راځم ویو بلاګ باندې اوکې کومه ګورئ تاسو ته په بل صفحه کې خلاصیږي ستاسو ویب سایټ دلته تاسو کتلی شئ په سکرین کې اوس ښه نو ستاسو ویب سایټ دغه ده ګورئ اوس ما ته خلاص شولو ما چې په ویو بلاګ باندې اوکې وکړم ملګرو دلته کتلی شئ په بر سر کې زما ویب سایټ خلاص شو ځکه چې ما ورته کسټم ډومین هم اخیستی ده www.afgmediaweb.com صحیح ده ما ورته .com ډومین هم اخیستی ده او څنګه چې تاسو ګورئ نو دا د ما ته خلاص شولو دا زما د ویب سایټ ادرس شو ښه صحیح سیکور HTTPS هر څه کنیکشن تاسو وګورئ ویریفاید کلوډ فلیر سره مې ویریفاید کړی ده هر څه برابر دي د HTTP SSL هر څه مې ورته سیټ کړي خو ویب سایټ زما دلته خلاص شولو ایډیټینګ زه چېرته کوم ملګرو ایډیټینګ ګوره ما سره دوه خلاص دي ایډیټینګ زه دلته کوم دا ویب سایټ نه ده زموږ ستاسو دې کې موږ ایډیټینګ کوو دلته موږ پوسټ کوو او بیا زو ویو بلاګ باندې اوکې کوو لکه مثال که چېرته داسې هم نه ده چې تاسو سمپلي په دغه ویو بلاګ باندې کتلی شئ خپل ویب سایټ تاسو خپل ویب سایټ دلته ګورئ تاسو به په سرچ بار کې ولیکئ سرچ کې صحیح ده سرچ کې ستاسو د ویب سایټ نوم څه شی ده تاسو چې کله ویب سایټ جوړولو مثال تاسو ته چې ما وویلې چې تاسو به ولیکئ afgweb.blogspot.com هلته چې لینک راغی په اول سر کې چې کله تاسو ویب سایټ جوړولو تاسو کوم نوم ورکړلو لکه اوس مثال ما ورکړی و چې afg
media web صحیح دا afgmediaweb.blogspot.com زما ویب سایټ اول په دې ډول سره جوړ شوی و خو اوس ما ورته کسټم ډومین اخیستی دا بلاګ سپوټ ته لرې شوی ده صرف afgmediaweb.com ده نو تاسو به هم د خپل ویب سایټ لکه مثال afgmediaweb.blogspot.com دا به سرچ کې ولیکئ انټر به کوئ چې کوم نوم تاسو ورکړی وي خپل ویب سایټ ته نو تاسو ته به خپل ویب سایټ خلاصیږي ښه نو ستاسو غلطي اول دا ده ملګرو خپل ویب سایټ وګورئ ستاسو کې که چېرته مو همدغه تیمز انسټال کړی وي چې ما تاسو ته په تېره ویډیو کې درکړی و دغه نیوز پلس نو ستاسو ویب سایټ دلته داسې خلاصیږي خو مشکل به دا وي ملګرو چې ستاسو په ویب سایټ کې به دا شیونه دلته نه راځي دلته به بزنس او دا شیونه راغلي وي ځکه چې تاسو ایډیټ کړي نه دي تاسو به هغه شیونه ته لرې کوئ چې کوم د دې کې خپل راغلي وي او په دې هر څه کې به تاسو خپل اضافه کوئ چې هغه هر څه تاسو دلته کولی شئ ملګرو په کوم ځای کې کولی شئ په دې لې آوټ کې ما تاسو ته د لې آوټ په اړه مکمل ویډیو هم جوړه کړې وه چې په لې آوټ کې څه رقم باندې موږ ایډیټینګ وکړو څه رقم باندې موږ دا شیونه لرې کړو څه په کوم ډول سره دا اضافه کیږي نو د لې آوټ مکمل ویډیو ما جوړه کړې وه د هغې سیټینګ په اړه باندې دلته تاسو سیټینګ کوئ بیا لاندې کوزیږئ ګوره ورته ملګرو دلته ګورئ چې هر څه سیټینګ هم وکړو لاندې به دلته کوز شئ ویو بلاګ باندې اوکې کوئ نو سمپلی هماغه ستاسو ویب سایټ لینک ګورئ ستاسو ویب سایټ دلته خلاصیږي چې کله مو ویب سایټ خلاص شول نو تاسو ته په دې سر کې د خپل ویب سایټ URL درکوي ستاسو د ویب سایټ ادرس دغه ده صحیح ده نو دا تاسو دینه بغیر هم ګوګل کې سرچ کوئ یا په سرچ بار کې ولیکئ په هر یو براوزر کې وي خپل ویب سایټ لینک به ولیکئ او هغه به لکه مثال afgmediaweb.blogspot.com ستاسو د ویب سایټ چې هر څه لینک بیا به ولیکئ او سرچ به کوئ نو تاسو ته ویب سایټ خلاصیږي خپل ښه نو ستاسو مطلب مې دا ده چې ویب سایټ ستاسو هغه نه ده چې څنګه تاسو فکر کوئ چې زموږ ویب سایټ دلته دا چې څنګه تاسو وایي چې دغه زموږ ویب سایټ ده او موږ تیمز انسټال کړلو دلته تیمز ته راغلو تیمز هم انسټال کړلو دې ځای کې وګورئ او زموږ ویب سایټ هغسې نه شو نو دا خو زموږ د ایډیټینګ صفحه ده ښه دلته تاسو ایډیټینګ کولی شئ په بلاګ سپوټ کې یعنې په بلاګر کې دلته پوسټونه پیجونه ایډیټینګ سیټینګ ډیزاین تیمز ایډیټ کول هر څه په دې کې کوئ نور کتلی دلته شئ ویو بلاګ باندې به اوکې کوئ لاندې ګورئ ویو بلاګ ټول اخره کې نو ستاسو ته خپل ویب سایټ خلاصیږي یا تاسو ته ما بله لاره وښوده چې سمپلی خپل د ویب سایټ URL سرچ کوئ ما تاسو چې په کوم نوم باندې جوړ کړی وي هغه په سرچ کې ولیکئ تاسو ته خپل ویب سایټ خلاصیږي لکه څنګه چې دا ده دا ګورئ دا زما د ایډیټینګ صفحه ده او دا زما د ویب سایټ صفحه ده د دې URL وګورئ ملګرو څه شی ده د دې URL وګورئ دا blogger.com ده ښه blogger.com ده زما ویب سایټ نه ده دا بلاګر ده صحیح شولو او دلته وګورئ زما د ویب سایټ URL وګورئ afgmediaweb.com ده نو دواړه URL ډیفرنٹ دي مختلف دي صحیح ده یو ویب سایټ ده یو د بلاګر ایډیټینګ صفحه ده نو په دې هیله چې په دې به تاسو پوه شوي چې خپل ویب سایټ چېرته کتلی شئ ایډیټینګ چېرته کولی شئ دا دوه مختلف ځایونه دي ښه